دي سوال خو لانجه دې تنه جوړه کړه ولا څومره لویه مسله دې تنه جوړه کړه او ولې سبدن به دې نیمګړی شي کنډم به شي او خوله مې درنه غوښتې او ګرده دې تنه جوړه کړه او بله قطره چې زما او رقیب به په هر وخت جنګ و زما او رقیب به په هر وخت جنګ و چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه به سیسته کې پلار بل له ورکړه او لانجې خوره کړه دواړه یخ کېناستو او تا پکې ویني نم خو لږه ګزاره مې وشي په دې کوڅه کې د جانانه د خپو چاپ ته کېنم دا ځل روژه کې مې ښه کلکه اراده کړې ده او کېدی شي ستاسو په جومات کې اعتکاف ته کېنم نظم وایم د اوټونو ورځې دي او په هغې باندې یو نظم دی په دې نښو باندې ما لیکلی چې ساجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتنو پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سهار به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانکو د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولۍ نښه وه د یو بوجې و او د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډبرۍ نښه وه د چا چانکو د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولۍ نښه وه د یو بوجې و او د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډبرۍ نښه وه نو د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه او د ملا ډولو د اجړا په مسله نښه وه څوک د ذلو څوک د ناصلو ظالمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو اوټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامنو ورسره پلار او مور ولاړو نو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وښلې د مخالف سړي چغې د برباد وښلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وښلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وښلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پر یو کور هره کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي او خدي په هوټ باندې جنگونه هیڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هیڅ خبره نه ده د سوق سپېړې ګزارونه هیڅ خبره نه ده او یا خو سرمات او یا غاښونه هیڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د هوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي او پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاووي ښه په جبړو باندې ورزی په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري بند چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سه تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دم لاسه نښې وي خواسې شرمول دا خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلاو شوه ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتي میلاو شوه